Hello, welcome to Saif Online Academy and welcome to the MS Word class. بخیر راغلی درس ته مو راځو نن ورځ مونږه په پیج لیاوټ کې تیر ورځ مونږ پیج لیاوټ شروع کړی مارجنز اورینټیشن سایز او کالمز مو ټول تفصیلا ویلي نو هیله لرم چې په هغه به تاسو مکمل پوه شوي یاستئ نن ورځ راځو هایفنیشن وایو لاین نمبرز او بریکس وایو تاسو دې باندې ځان پوه کړئ مهمه خبر ده مهم درسونه دي او هر اپشن چې په ام اس ورډ کې ډیر زیات امپورټنت ده ډیر مهم رول لوبوي تاسو ته زه ته یو کمانډ یو اپشن وایم ګوره یو هم نه تپریدم که پاتې کېږي ما ته یادوي چې دا کمانډ پرېښودم نو زه بیا بل ورځ ریکارډ کوشش کوم چې هغه ته ریکارډ کړم راځو نن ورځ مونږه هایپنیشن وایو هایپنیشن څنګه کار کوي زه راځم داسې کې فرض کړه زه لیکل کوم صحیح ده دا ته ما لیکل وکړل دا لیکل به زه لږ دا شانتې واخلم داسې پورې چې کله لیکل وکړه اوس داسې کې زه یو ورډ لیکم چې هغه د کمپیوټر ګوره دا لیکل پیج زما داسې پورې پوره کېږي خو لیکل نشم کوی دا مارجنز دي زما د پیج بل ورځ مې ته ویلي دي تفصیلا دا لیکل ګوره چې کله زه کوم چې یو ورډ لیکم داسې کې هغه داسې کې نه ځي ټول ورډ ښکته راکښته کېږي خیر هم دا کمپیوټر ما لیکل هغه ټول ښکته راکښته شو زه وایم چې نه دا ورډ چې ما کله لیکلو دا دې ښکته نه راکښته کېږي څنګه چل دی وشي د دې سره وګوره دا هغه د یو ورډ د ګوره ویني هغه سره پرې ما لیکلی نو دا په دې ځای کې ځایږي نه ښکته راکښته کېږي صحیح زه وایم چې نه دا دې داسې کار وشي چې دا دې ښکته نه راکښته کېږي څه دې کېږي دې سره داسې کار دې کېږي اوس دا کمپیوټر لفظ کور ښکته راکښته شوی زه ورته وایم چې نه دې ما سره دې سره یو هایپن لګوه دغه نښه دغه کیبورډ کې تاسو په کتلې وي منفي نښه د پلس سره چې کوم راځي دا هایپن ده دا نښه چیرې ده یو هایپن ده صحیح زه وایم چې دې سره څه کوه هایپن کوه نو دلته ځکه ورته وایي هایپنیشن هم ورته وایي اوس دا هایپن زما سره چې دا ګوره نن ده زه وایم اتومات توګه باندې ګوره دا اوس چې ما لګولی وي هر کله چې زه لیکل کوم راشم اوس دلته کې فرض کړه دا لیکل دي ما دا شروع کړل اوس که زه یو ورډ لیکم چې هر ورډ زه لیکم ګوره کته کېږي بیا به ښکته راځي نو موږ دلته کې راځو څه کوو تاسو په همدې خاطر باندې دلته کې اتومات څنګه کوئ هایپنیشن به لګوئ هایپنیشن چې تا کله ولګولو نو که یو ورډ نه راځي په یو ځای کې نه ځایږي هغه په اتومات توګه باندې څه کېږي بیا تاسو سره به افغانستان خیال هم ورته دا ورډ چې ما کله ورکړلو ډایرکټ څنګه شو زما سره هایفنیشن شو په دې طریقې سره بیا تاسو سره هایپن کېږي اوس که زه راشم داسې کې تاسو ته لږ لیکل واخلم په دې به تاسو بیا بهتره پوه شئ نور هم دلته کې به زه راته لږ لیکل وکړم اوس ګوره دې کې به اکثره ورډ څنګه شي خپله هایپن شوي دا وګوره اګزامپل هایپن شو دا ګوره هایپنیشن شو دا ګوره هایپنیشن شو دا ولې هایپنیشن شول ځکه هایپنیشن شول چې موږ ورته ویلي دي چې کوم ورډ نه ځایږي نه برابرېږي هغه ماته څنګه کوه هغه ماته هایپنیشن کوه په اتومات توګه باندې او که دا نن وي بیا خو بیخي نه کېږي بله خبره زما سره مینول مطلب دا ده په خپله خوښه باندې زه دا غواړم برابر کړم چې کوم ته یې به کار ورکوم کوم ته یې به کار نه ورکوم مینول اپشن چې زه کله وکړم اوس وګوره کمپلیټ شو خو مینول کې موږ کولی شو چې یو دانه ته ورته په خپله خوښه باندې ووایې چې کوم راشي او کوم باید را نشي اوس به وګورو داسې کې مینول په زه ورته ته وښایم داسې کې راځي دې ته کار کوي چې کوم ته غواړې راشي او کوم باید را نشي دا اوس ما سره ده راځو هایپنیشن اپشن ته ځین درکوي په اتومیټیکلي ما ته څنګه کوه هایپنیټ کوه راته دا خو موږ ورته ویلي هایپنیټ ورډز ان کیپس کوم ورډ چې ما سره په کیپس کې هغه هم راته څنګه کوه هایپنیټ کوه دا ورډز زما سره چې دي فرض مثال زه راشم او دا زه ټول کیپیټل ته واړوم چینج کړم اپر کیس ته اوس ګوره دا زما سره نه هایپنیټ کېږي ولې نه هایپنیټ کېږي ځکه چې دا ما څنګه کړي دي دا ما کیپیټل ته واړولو خو که زه راشم دا ورته د اپشن به اخواته کو خو پیج کې هایپنیشن کې مینول کې موږ دا اپشن اخواته کو اوس دا موږ ته بیا هایپنیټ کوي صحیح ده هایپنیټ کوي موږ ورته ویل ځکه که کیپیټل وي که سمال وي هغه ماته څنګه کوه هایپنیټ کوی راته به زه اوکې کوم
نو که مخکې له دې نه چې فرض کا همدا لغات زه درته راواخلم نو مو لیدلو دا زه داسې ښکته کړم او دا به مونږ چش ته واړو دا مونږ ټول کیپیټل ته واړو فرق یې ایست دا زموږ سره هایپرنیټ کېږي ځکه دې کې چیک لګېدلی ده خو که چېرته دا چیک نه وي لګېدلی او دا ونه اوسي بیا به تاسو ته څه کېږي بیا به تاسو دا نه هایپرنیټ کوي خیال هم ته ورته اوس دا نه هایپرنیټ کوي ځکه دې کې چیک نشته صرف سمال لیټرز درته هایپرنیټ کوي او بیا به درته کیپیټل لیټرز نه هایپرنیټ کوي نو که چیک ولګي بیا تاسو څنګه کېږي هر قسم لیټر چې وي هغه به درته هایپرنیټ کوي اوس که زه راشم مینول ته په دې باندې مې کلیک وکړلو دلته کې ماته نه پوهېږم چې ولې دا اپشن نه کوي خو دا باید کمپلیټ شي په اتومات توګه باندې لیمیټ کنزوی هایفنز ټو ته غواړې چې دا څو ته ولګې دا هایفن زه ته یم 2 او 3 او 4 ته یې ولګوم 3 ته زه غواړم چې دا هایفن ولګوم یا 2 ته هایفن ولګوم اوکې اوس به تاسو سره صرف 2 ته لګېدلی نور ته به بیا تاسو سره دا هایفن ونه اوسي راشم دې ته دلته کې به زه ورته لیمیټ ولګوم 2 ته یا 3 ته او نور ته دا هایفن نه راځي دا به زه اوکې کړم د 2 ته باید راشي نور ته را نشي ته په خپل ډاکومنټس کې لیمیټیشن هم پرې لګولی شي چې څومره کې ته قاضي کوي څومره هایپن یې باید راشي او ولګېږي بله خبره زما سره چې دا دې نه پس په دې باندې دې خدای وکړي چې تاسو به اوس پوهیږئ بل څه پکې نشته ده بل زما سره لاین نمبر ده زما سره لاین نمبر نن ده زه چې ته یم کنټینیوس کو ورک ورته لاین نمبرز ورګوره هر څه سره زما لاین نمبر راځي ځکه چې ته راځم دې کې یو ورډ لیکم فرض که بوک د به دا شانتې راشي دلته لیکمه بال دلته لیکمه کیټ دلته لیکمه ګوره اپل هر یو سره به څه راځي ورډ به راځي هغه ورسره راځي نمبر ورسره راځي که زه بل پیج ته هم ځم بل پیج کې هم څنګه کېږي هر ورډ سره به زما نمبر راځي نو دغه نمبر ته لیکلو سره غواړي او که نه غواړي نو څه ته غواړې چې پیج نمبر سره راشي نو بیا به راځي که نه کې به نه راځي ریسټارټ ایج پیج مطلب دا ده په هر پیج کې یو پیج کې چې څومره ورډز راغله هغه سره یې ولیکه بیا چې بل پیج کله راتللو هغه سره بیا ولنه سټارټ کړه اوس داسې ګوره 9 20 راغلي یو پیج کې لغاتونه بلکې باید 10 سټارټ شوی نه زه ورته یم چې بلکې باید یو نه سټارټ شي 9 20 راغله بس 9 20 خو چې زه کله بل پیج ته ځم هغه کې ماته څه کوه بیا د یو نه سټارټ کوه څو لغات ګوره بیا ماته یو نه سټارټ کوي بلکې بیا ماته یو نه سټارټ کوه صحیح بلکې بیا ماته څنګه کوه یو نه سټارټ کوه صحیح دې طریقې سره دا بیا برابرېږي که پیج نمبر غواړئ نو ورته ورکولی شي ریسټارټ ایج سیکشن دا ډېره مهمه خبره ده ریسټارټ ایج سیکشن تاسو به سیکشن یې ګوره نوې جوړې کړې په دې کې او سیکشن جوړول ډېر زیات مهمه خبره ده تاسو دې ته غوږ ونیسئ زه ته وایم سیکشن کله چې راغلی دا سټیټس بار باندې تاسو رایټ کلیک وکړئ دې کې سیکشن اپشن بس تاسو ته نه وي آن دا به زه پرې اوس کم بند ور تاسو به دا شانتې بند مې که ته غواړې چې سیکشن راولي ګوره د سټیټس کې ماته پیجز وغیره ښیي خو ما ته سیکشن نه ښیي نو زه به راشم هلته به رایټ کلیک وکړم او زه به ورته چې ما ته سیکشن خو هم شو کوه اوس فلحال ما ته سیکشن شروع کړي خو ما سره څو سیکشن دي دلته کې ما سره یو سیکشن ده صحیح ما سره یو سیکشن ده او پیجز سره څلور دي په اول پیج کې زه ولاړ یم دا سټیټس ته زما سره سټیټس بار ده ګوره ما ته زما کوم څومره ورډز مې لیکلي دي هر څه ما لیکلي دي دا زموږ دپاره ډېر زیات انټرسټینګ وي ما ته پته لګېږي چې اوس ما څو لغات لیکلي دي څو لغات باید زه نور ولیکم څومره کار باید زه وکړم زه په کوم پیج کې یم کوم سیکشن کې یم کومه ژبه زما سره ده نو تاسو سره هغه سټیټس ته ستاسو شروع کېږي اوس زه وایم چې ما ته چې کوم دا ورډ ما فایل اخیستی دا ما ته په سیکشنز باندې ډیوایډ کړه زه راځم دې ځای کې یو سیکشن جوړوم چې زه ولاړ یم او دلته کې زه راغلم کله بریکس ته راغلم او بریک نه پس ما ورته وویل چې ما نیکسټ پیج ته مې یوسه او ما ته یو سیکشن جوړ کړه اوس ګوره سیکشن بریکس دي ښه ده نو داسې کې سیکشن دا پیج بریکس دي لاندې سیکشن بریکس دي دلته کې چې زه کله راغلم نیکسټ پیج ته یم اوس یو بل سیکشن هم جوړ کړه زما سره 2 سیکشنې جوړې شوې خیال هم داسې کې ورته 2 سیکشنې زما سره جوړې شوې چې زه ورته یم اول سیکشن ته مې بوځه اول سیکشن ته مې بوځي که ورته یم چې دویم سیکشن ته مې بوځي بیا ما دویم سیکشن ته بوځي دا یو سیکشن دا شو او بل سیکشن زما سره دا شو څه پیدا کوي زموږ سره دا سیکشن فرض که زه غواړم چې دې ته بیل هیډر ورکړم او هغه ته بیل هیډر ورکړم دلته که زه راشم دې ته زه یو هیډر ورکړم چې فرض که دا زما سره چې دا سیکشن 1 هیډر شو سیکشن 1 هیډر دا زما سره او زه راغلم دلته کې ګوره ما چې هیډر ورکړلو په سیکشن 2 کې باید زما سره داسې هیډر نه اوسي باید دغه هیډر بیل وي دلته کې چې ته راشي بیا ورته وایي چې د ما سته داسې کار وکړه چې دلته کې سیکشن 2 ته بیل هیډر ورکړه ته به ورته بیا داسې کې بیل هیډر ولیکي
دا ټولو باندې اپلای کیږي. نو په دې خاطر چې دا په ټولو باندې اپلای نشي موږ څه کوو دلته کې زموږ سره بیا څه کوي موږ ته بیل آپشن راکوي چې باید زما سره په سیکشن 1 کې کوم هیډر اوسي او سیکشن 2 کې باید زما سره کوم قسم ته هیډر اوسي. نو دې لپاره تاسو بیا کولی شئ چې هغه پکې بدل کړئ او چینجز پکې راوړئ. اوس ګورئ څنګه چینجز راځي. دلته راځم هوم ته او هوم نه پس به موږ راشو بارډرز ته او بارډرز کې زه ورته وایم چې ماته څه وکړه بارډر اپلای کړه په چا باندې په ټولو باندې. ګوره اپلای کړه ماته بارډر خو دا به واخیستلو آل سایډز به واخیستلو آپشنز به واخلم او دا هم وشو. پیج بارډر اوس ګوره دا بارډر مزاخله ما دلته کې آل سایډ ته او ورته وایم چې ماته دا بارډر په چا اپلای کړه په سیکشن باندې فرست پیج اونلی دیس سیکشن کې غواړي کوم سیکشن کې ته غواړي زه ته چې یوازې په همدې سیکشن چې کوم پر سویچ کې دا په هغه باندې اپلای کړي همدې سیکشن باندې اپلای کړي چې کوم کې زه ولاړم او دلته کوم قسم ډیزاین ورکړه دا قسم ډیزاین ورکړه دا به زه اوکې کړم. اوس ورته زما سره په دې باندې دا بارډر اپلای شو په دویم سیکشن کې زما سره شته ورنشته زما سره دا دویم سیکشن کې یو سیکشن باندې اپلای شو دا په دویم سیکشن کې زما سره دا نشته لازم دې کې ودرېږم همدې سیکشن ته زبل بارډر ورکوم دا بارډر زما نه د پکار راشه پیج بارډر ته همدا چې کوم پیج کې موږ ورکړی دا په همدې سیکشن کې څوکه ماته بل قسم بارډر ورکړه فرض کړه دا قسم ته بارډر ورته ورکړه اوکې کا. اوس وګورئ دلته کې دا بارډر راغی او هلته کې هغه بارډر راغی نو دواړه څه کوي زموږ سره فرق کوي کوم قسم د بارډر ته غواړي ګور یو سیکشن لپاره یو قسم بارډر راوړو بل سیکشن لپاره بل قسم بارډر راوړلو که زه غواړم چې دا سیکشن دې کې ګور بریک کم زه بریک کولی هم شم دلته کې راځم او درېږم همدا پیج لیاوټ کې چې کوم موږ بریک آپشن یې وایو هغه په همدې خاطر باندې چې بل پیج هم راته واخله او سیکشن راته ماته بریک اوس ما سره 3 سیکشن وي زه په همدې سیکشن کې ودرېږم بیا راځم ورته وایم چې ماته هوم ته لاړ شه بارډرز ته لاړ شه او بارډرز کې ماته چې کوم دا سیکشن د هغه راته چینج کا یغه سیکشن ته چې دا پیج بارډرز ورکوم او د کې چې کوم د سیکشن باندې هول ډاکومنت لپاره نه چا د لپاره صرف یو سیکشن لپاره او د دې کې زه ته بل قسم ته انتخابوم فرض کړه دا انتخابوم تاسو کې کوم او دریم سیکشن زما سره ګوره بیل لاغلو تاسو ما سره بیل لاغلو نو هر یو سیکشن ته تاسو کولای شئ چې مختلف ډیزاینونه مختلف کوم فارمټ چې دا ورته بیا جوړ کړئ هم په هیډر د لپاره او هم د نور شیزونو لپاره هیډر موږ مخکې ویلې هغه به تاسو په خپل برابر کې تاسو هم ورک ده تاسو کولای شئ چې مختلف قسمه هیډر یې واخلئ او کوم نه شو کولای به زه درته وکړم. بل خبره په دې کې زموږ سره چې دا لاین نمبرز کې ګوره ریسټارټ ایچ سیکشن مطلب دا چې هر سیکشن زما سره بیل بیل سٹارټ کا هغه خو پیجو او سیکشن باید به بیل بیل راشي ګوره دې سیکشن کې بیل حساب ده په دې سیکشن کې به زما سره بیل حساب راشي دې ته به زه څه وکړم پیج نمبر به ورته مونږه سٹارټ کو دا دی بارډر نیولې دا نمبر ما سره ښکاری نه بارډر نیولې دي ولی بارډر نیولې دي ځکه بارډر نیولې دي د سایز زیات ده دا سایز تاسو ورته کم کړئ بیا به تاسو ته بهتره معلوم شي او بخکاره به شي را به شو دلته کې او د دې چې کوم دا سایز دا د پیج بارډر سایز تاسو ورته بیخي کم کړئ هم کړو اوس دا نمبر ته تاسو شو کیږي او ښکاره کیږي اوس دا نمبر موږ ته شو کیږي اوس زه ورته وایم چې تاسو کار وکړه همدا نمبر ماته په هر پیج کې بیل بیل راوله هر ریسټارټ کا هر سیکشن ګوره یو سیکشن کې دا ګوره یو دوه درې بل سیکشن کې دا بل سیکشن کې ګوره دا شانتي راسي زه ګوره بل سیکشن کې بیا دا شانتي راغلو ولی که زه بل سیکشن ته ځم بیا په پیج کې بیا ماته یو نه شروع کیږي یو په پیج کې که په همدې پیج کې زه ورته اوس وایم چې فرض کړه زه ګوره دې پیج کې ولاړ یم دا شانتي راځي خو که زه چېرته راغلم دې پیج کې ګوره دا شانتي راځي دا خو پیج ده که په دې پیج کې زه سیکشن واخلم دې پیج کې زه سیکشن اخیستلی شم څنګه ګوره زه سیکشن اخلم څو ته ګورئ دلته راشه بریکس ته ټایم چې کنټینیو کا او بل څه وکړه پیج ته سیکشن ته ګوره دې کې بل سیکشن جوړ شو خیر همدا ورته ګوره بل سیکشن جوړ شو یو په پیج کې به ورته ویلیو چې په پیج کې باید څنګه راشي ریسټارټ ایچ پیج ورته هر سیکشن کې باید هغه سیکشن بدل دا سیکشن بدل ده بل زه ورته وایم چې ما لیکل وکړل فرق تاسو ما لیکل دي colorant
نو سره لیکل دي. اوس ته چې د دې دریو دپاره نه لیکل دغو دریو دپاره ماته چې دا نمبر مه راوله لاین نمبر ته راځم د یو دریو دپاره یې ماته مه راوله ور 11 12 دې دریو ته باید رانه شي. نو د بس څه کوې بیا ته به دې کې سپریس کوې بیا دې ګوره ما دا سپریس کړلو. دلته راشي لاین نمبر دې کې نورې اپشنې دي. سیکشن سټارټ څنګه راشي A1 غواړې پیج غواړې اوټ غواړې څنګه غواړې درته وایم اوس راځي راته. سیکشن ډایرکشن څنګه وي لیفټ ټو رایټ د رایټ ټو لیفټ غواړې پښتو لیکلي رایټ ټو لیفټ موږ سره انګلیش لیکل دا به دا شانتې راشي. دا هیډر د باید اول دی چې د دویم نه مختلف وي. اول چې موږ څنګه جوړو هغه باید بل سره برابر نشي. اوټ باید چې د یو قسم ته راشي کوم چې تاک ده او A1 چې د هغه باید په بل قسم ته راشي. اول پیج بدل وی کې بالکل هیډر نه نور ټول کې دی باید هیډر راشي. هیډر سایز او اندازه د کوم شان دی غواړي. لاین نمبرز د لپاره اپشن دي کوم نه سٹارټ شي. زه ګورم یو نه سٹارټ کیږي ته چې نه دیز نه سٹارټ شي کوم نه ته غواړي. سٹارټ ایچ سیکشن کې د سونه سٹارټ شي ولسنه کنټینیوس دی وي کوم اپشن چې وته انتخابوي هغه شانتي ته وته انتخابول شي. اپشن یالته کې مې دلته کې نه ته درکې او په تاسو سره کوم د سٹارټ چې اخستل کی هغه د سونه راځي یو ولسنه مې د سٹارټ تاسو سره اخستل شوی او سي صحیح. دا رقم تاسو کولای شئ چې دا ورته لاین نمبرز نه دي کوم سٹارټ وغیرہ چې وي هغه ورته تاسو برابر کړئ. بل دی کې نور دا شانتي شي نشته ده. راځو بریک ته. بریک مطلب دا د ماتول دی بریک کول دی. زه دې کې ولاړ یم په همدې کې زه غواړم چې یو نوی پیج واخلم دا پیج ما سره بریک شي. کلیک کوم ګورم دا پیج ما سره څنګه شو بریک شو. دا مغزي ګوره بریک شو نوی پیج ما دا را نه کړلو خلم دا ورته څه کېږي پیج دا بریک کوي. اوس راځم بیرته په همدې کې درېږم او بیا ورته اوس چې ماته کالمز راکړه مخکې کالم درکړلو څومره ته کالم درکوي. کالم منه دی اخیسته کې راته را نه کړلو که زه راشم او زه کالم واخلم یو ځل دلته کې راځم ودرېږم ورته وایم چې دوه کالمه ماته راکړه. ټو کالمز کې مې دا لیکل واخیستل او زه به راشم مخکته دلته کې اوس زه ورته وایم چې ما به کله دلته کې کلیک کولو ورځ به دې تراړم که نه بل ځای ته زه دې نه ډیلیټ کړم. نوی سیکشن به واخلم کلرین به ولیکم دا به انټر کړم دا به زه په څو کالم باندې ډیوایډ کړم. پیج لیاوټ نه مې په دوو کالم ته ډیوایډ کړم. ټو کالمز کې ګوره اوس ورته زه غواړم چې هغه سر ته لاړ شم ګوره دا اوس دې ځای کې یم اوس لیکل زه غواړم نور لیکل مې دې ځای کې راشي دې کالم کې نو ماته څه پکار دي زه کنټرول شفټ انټر وایم ما ور لیکل هغلته زه اوس کولی شم همداسې مې نشو کولی. ګورې ورته ته ودرېږم کنټرول شفټ انټر پریس کوم هلته کې زما لیکل ګوره دې ته راغله. دا یوه طریقه وه زما سره دې لیکل قلم ته راتګ دپاره. دلته کې یو بله طریقه هم شته چې هغه طریقه کوم د لاندې ودرېږي او راشه ورته چې ما څه وکړه کالم ته پوسه اوس ګوره هغه قلم درته راځي اوس لیکل کولی شي ته کولی شي. شارټکټ طریقه هم درته وښوده او د طریقې سره ته هم هغه لیکل کولی شي. ټیکسټ ټایپینګ ده که ته چېرته یو ټیکسټ باکس راواخلې انزرټ کې یا کوم شپ مې دې راواخیستلو انزرټ دې کړلو زه به راشم دې نه به یو دانه ټیکسټ باکس درته را انزرټ کړم. ټیکسټ باکس ما انزرټ کړلو صحیح ده. اوس زه ورته وایم چې دې کې دا لیکل په کومې طریقې سره راشي ریپینګ وکړي یا یې ونه کړي دې سره څنګ کې راشي کومې خواته راشي نو ته کولی شي چې هغه لیکل باید د دې سره ګوره شاوخوا ګوره دا بکس دلته کې پاتې کېږي نور لیکلونه څنګه جدا راوله خیالې ده طریقې سره ګوره لیکل څنګه اوس دې شاوخوا ته راغلل. نو دا تاسو سره د دې لیکلات ته ګورو نیکسټ پیج مطلب دا ده اوس ما سره سیکشن نشته زه سیکشن جوړول غواړم په همدې ځای کې ولاړ یم ورته وایم چې داسې کار وکړه بل پیج هم راته راکړه او سیکشن هم راته جوړ کړه یو سیکشن ده اوس ګورئ تاسو دې کې ګوره سیکشن یو ده زه پرې کلیک کوم او زما سره پیج هم راته پرې کړلو او سیکشن هم راته دوه جوړې کړي سیکشن راته جوړې کړي دوه سیکشن هم راته جوړې دا بیل سیکشن شو هغه بیل سیکشن شو کنه چې نور سیکشن جوړول غواړي راځه او دې کې کا بل خبره ده دې کې زه ودرېږم او ته وایم چې دا سکار وکړه پیج مې راکړه راته صرف دوه کا سیکشن راته جوړ کړي یو بل سیکشن راته جوړ کلیک کوم سیکشن مې راته جوړ کی بل او به وسو کې ګور درې سیکشن شوي خو پیج راته را نکړلو تاسو کولای طریقې سره نور سیکشن جوړ کی بیا هر سیکشن کې مختلف قسمه شیان راوړي. بل خبره ده زما سره اوس ګور درې پیج دي که زه راشم نور پیجونه هم واخلم دلته کې ودرېږم او زه نور پیجونه هم واخلم کنټرول شفټ انټر پریس کوم کنټرول شفټ انټر پریس کوم نور هم زه اخلم دا مختلف پیجونه ما واخیستل او زه راشم داسې کار وکړم چې اوس داسې کې یو پیج نمبر انزرټ کوم څه شو دا پیج نمبر مې انزرټ کړلو او پیج نمبر به موږ
ټاپ کې به واخلو دغه پیج نمبر ما واخیستلو. اوس ګوره ټول کې پیج نمبر زما راغللو. اوس ورته وایم چې تاسې کار وکړه زما سره اول پیج خو هسې بای ډیفالټ راځي. زه اوس دلته کې ورته وایم چې ما ته داسې کار وکړه چې ما ته سیکشن راکړه، خو سیکشن داسې کار وکړه چې په جفتو باندې راکړه. هر سیکشن باید جفتو سره ډیوایډ شي. ګوره اول نه پیج کې ولاړ یم یو سیکشن دا پنځم ته راځي چې کله ورته وایم ټول په جفتو کې راکړه راته سیکشن. اوس داسې کار کېږي یو سیکشن به درته په دویم باندې درکړي، بیا په څلورم باندې، بیا په بل باندې. ګوره یو کې نشته بیخي، ګوره بریک شو، بیا بل ته راځي، بیا بل ته راځي. همداشانتې ځکه ورته وایم چې ګوره شپږ صفحې ما سره جوړې شولې. نو صحیح دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا سیکشن یې تاسو ډیوایډ کړئ. ورته وایم چې تاکو باندې راکړه راته. اوس به تا سره داسې کار کېږي 8 صفحې جوړې شوې. مابین کې چې کوم جفتې صفحې دي هغه تا سره مکمل همداشانتې پاتې کېږي. دویم باندې ګوره نشته ده، څلورم نشته ده، ګوره شپږم نشته ده، اووم به نه وي او په اتم باندې به تا ته څه کوي بل سیکشن درته درکوي. نو ته چې غواړې دا سیکشن یې تا ته درکړي په کوم باندې، ته غواړې انزرټ کړي په A1 باندې جفتو باندې او که په تاکو باندې غواړې ته دا انزرټ کړي. نو دا و تاسو سره نن ورځ هایپرنیشن بل زموږ سره پیج لاین نمبر دی راوړل دي د صفحو دپاره یا ورډز دپاره، هر څه دپاره چې تاسو غواړئ. او بل پیج بریک کول دي. نوی پیج څنګه اخلو، څنګه یې بریک کوو، سیکشن څنګه اخلو، څنګه یې جوړو، په دې باندې موږ خبرې وکړلې. نو هیله ده چې تاسو په ننني درس باندې پوه شوي یې. لیکچر را سره اوږدېږي، نن دپاره همدونه بس ده. باقي لیکچر کې به دا نور چې کوم زما سره پیج سیټ اپ وشو چې سره پیج موږ څنګه برابرو، پاراګراف به ووایو او بیا به پکې ارینج ووایو.